د افغان مهاجرو لپاره پاکستان بد خبر اعلان کړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مهاجرو ته سخت اخطار ورکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله تازه څه اعلان کړی او څه ویلي، جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په دې هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د بخښنې طرحه د ډسمبر په 21 نیټه یعنی سبا ورځ پای ته رسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون ناوخته په خپل ټویټر باندې لیکلي، په دې سره به هغه کسان چې پاکستان کې له حده زیات اوسیږي جریمه کیږي او د هغو کسانو نومونه به په تور لیست کې شاملیږي چې له یوه کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلي وي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا نه دي ویلي چې جریمه به څومره وي او ترخوا یې هغه کسان چې په تور لیست کې اچول کیږي برخلیک به یې څه وي. په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو یوه لویه برخه افغانان دي. له دوی ډیر یې د درملنې او یا هم په افغانستان کې د وروستي کړکېچن وضعیت له امله پاکستان ته کډه شوي چې لا له وړاندې یې زرګونه تنه د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې دي. له دې زندانونو یو د کراچۍ زندان دی. دا مهال شاوخوا 1400 افغان کډوال پکې بندیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. هاخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دې نوي خبرداري هلته هغه افغان کډوال چې د ویزو وخت پای ته رسیدلی اندېښمن کړي دي. مرضیه سادات چې په پاکستان کې د میشتېدنې ویزه پای ته رسیدلی وایي دا پریکړه به د دوی پر وړاندې لا له وړاندې پرتې ستونزې څو چنده کړي. نوموړي وایي د پاکستان حکومت دا وایي چې دوی په زوره له خپلې خاورې افغان مهاجرین وباسي. موږ نشو کولی اوس خپل وطن ته ولاړ شو ځکه هلته ژوند ستونزمن او له خطره ډک دی. یو بل افغان کډوال محمد نومان بیا وایي د پاکستان حکومت له کډوالو د قانوني اسنادو غوښتنه کوي خو له ډېرې مودې راهیسې یې د ویزو د تمدید لپاره د دوی غوښتنلیکونه نه دي ځواب کړي. نوموړی وایي دا ویزې تمدید شوې نه دي او تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی چې طبعا دا کسان هم په دې کټګورۍ کې راځي. د پاکستان د حکومت نوې پریکړې موږ جدي اندېښمن کړي یو. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت له سقوط وروسته یو ډیر شمیر افغانان پاکستان ته کډه شول. له دوی ځینې یې نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته ولاړل او یو شمیر نور یې بیا د درملنې او یا هم په پاکستان کې د کار لپاره هلته میشت شول. د 2022 کال د جون په 3 د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان کمیشنرۍ رسمي شمېر وښوده چې هلته نږدې 1.3 میلیونه افغان کډوال میشت دي. خو معلومه نه ده چې تازه پاکستان ته څومره نور افغانان په قانوني او یا هم غیر قانوني لاره کډه شوي دي.